د غاښ د درد لپاره یو داسې وظیفه چې د دعا په برکت سره د صحابي د غاښ درد چې دی هغه بالکل صحیح سلو الله ورله شفا ورکړه. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کی. زه دا نه وایم چې هر داسې یو اسلامي ویډیو تاسو ته مخته راځي تاسې در سره شیروئ او دا اکاونټ سره فالو کړئ. د عبدالله بن رواحه څخه روایت نقل شوی دی. دی وایي چې وخت کې زما پر غاښ باندې ډېر سخت درد و. زه ولاړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. ما ورته وویل چې یا رسول الله زما پر غاښ باندې درد دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لاس مبارک زما پر د غاښ باندې کښېښوی او دا دعا یې راته وویله. هغه دعا به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم او دا دعا به زه دلته هم درته ووایم. هغه دعا داسې ده: اللهم اذهب عنه ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك. نو د دې دعا په برکت سره الله رب العزت د صحابي چې کوم د غاښ ته در تکلیف و هغه ټوله جن لرې کوي او الله ورته شفای کامله ولره ورکړه. یعنی که غواړئ چې ستاسو غاښ دی هغه د هرې بیمارۍ نه محفوظه سي، یعنی غاښ درد مې صحیح سي، د غاښو تکلیف او بیماری درته پیښ نه سي، دا دعا ضرور وایستئ او پر د غاښو باندې دا دعا چې دی هغه دم کوئ 2 واري په ورځ کې 2 واري. یا چې کله درته تکلیف سلو هم په هغه وخت کې د خپل سم لاس پر دې غاښو باندې ایږدئ کوم له غاښ باندې تاسو تکلیف وي او دا دعا وایستئ.